د نوراني قاعدې ګرانو زده کوونکو اوله تختې راواړوئ. لارښوونه: د مفرداتو نومونه چې څرنګه لیکل سوي دي همداسې یې له سره تر پایه په یاد کړئ. د لیکې د پایه څخه راسته طرف ته او د لاندې څخه د پورته طرف ته یې ښه ووایاست. د حروفو ټکي پورته دي که کښته او څو دي او کوم حروف په کشولو سره ویل کیږي ښه سم یې یاد کړئ. د تعلیم د طریقې ښه پاملرنه وکړئ، کنه نو ستاسې عمر، ستاسې وخت او ستاسې زیار بېځایه کیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طا ضا ضا عين عين غين غين فا فا. طا ادا کیږي د ژبې سر چې کله د لوړې زامې د مخ دوه غاښو په بیخو کې کښېږدو دلته حرف طا ادا کیږي. د تا او د طا مابینځ کې دا فرق سته چې د تا اواز باریک وي او د حرف طا اواز چې دی هغه ډک وي. ضا ادا کیږي د ژبې سر چې کله د لوړې زامې د مخ دوه غاښو د سرو سره یو ځای کو دلته حرف ضا ادا کیږي. د ضا او د دال دا فرق سته چې د دال اواز چې دی باریک دی او د ضا اواز ډک دی. داسې بیا وایو ضا. عین ادا کیږي د ستوني په مابینځ کښې، داسې بیا وایو عین. غین ادا کیږي د ستوني په سر کې او حرف غین چې دی دا ډکول کیږي، داسې بیا وایو غین. حرف فا ادا کیږي د لاندې شونډې نس چې کله د لوړې زامې د مخ دوه غاښو سره یو ځای سي دلته حرف فا ادا کیږي. ځینې زده کوونکي فا وایي په دواړو شونډانو سره، نو دا رقم ویل صحیح نه دي. که چیرې په هنداره کې ورته وګورو او خپله شونډه په لاس سره ونیسو د لوړې زامې د مخ دوه غاښو سره د شونډې نس ور برابر کو، دلته به حرف فا ادا سي. اوس د ښه زده کړې دپاره چې مخرج راته اسانه سي، چې موږ د حروفو مخارج ښه معلوم کو ځان ته او پاخه یې کو، حمزه متحرکه راوړو او حرف ته شد ورکوو، داسې وایو اط أط اط أط الله الله أع أع أغ الله أف أف. صالح محمد تدا حرف طاء مخرج بيان کا. بسم الله الرحمن الرحيم. طاء ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ ته دوه غاښو و بیخو ته ورلو، نو دلته حرف طاء ادا کیږي او حرف طاء ډکه ویل کیږي. طا. عبدالرحمن تیوه. طا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو و بیخو ته ورلو، حرف طا د ډکو حروفو څخه ده. طا د تا سره مشابهت رانسی، حرف تا باریک ول کیږي، حرف طا دا ډکول کیږي. طا. منیر احمد تیوه. طا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو و بیخو ته ورلو، نو دلته طا ادا کیږي او طا ډکه ویل کیږي. طا. او شونډانو ته به حرکت نور کو، ولې کومه حرکت ورکي بیا په دغه صورت کې واوره پیدا کیږي. اطوه بیا نه وایو او نه بیا طوا وایو، چې شونډان ته حرکت ورکو نو بیا ووسو دلته واو نسته. طا. طا. محمد یاسینتی وای. طا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو و بیخو ته ورلو. طا. سفیلتی وای. طا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو و بیخو ته ورلو، دلته حرف طا ادا کیږي. طا. فیض محمد تیوه. طا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو و بیخو ته ورلو. طا. حرف طا ډکول کیږي چې د تا سره فرق راسي. طا. طا. صالح محمد د حرف ضا مخرج بیان کا.
وا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ ته دوه غاښو و سرو ته ورلو او حرف وا د ډکو حروفو څخه ده. الله. عبدالرحمن تی وایه. وا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ورلو. الله. 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 چې د دال او د ضا په مابینس کې څه فرق راسي. د دال اواز باریک دی او د ضا اواز چې دی ډک دی. منیر احمد تی وایه. وا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ورلو او ضا د ډکو حروفو څخه ده. الله. 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 محمد یاسین تی وایه. الله ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ورلو. الله. صفیلا تی وایه. الله ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ورلو. الله. 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 فیض محمد تی وایه. الله ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ورلو او حرف ضا ډکه ویل کیږي. الله. صالح محمد د عین مخرج بیان کا. عین ادا کیږي د ستوني په منځ کښې. اع. عبدالرحمن تی بیان کا. عین ادا کیږي د ستوني په منځ کښې. اع. منیر احمد تی بیان کا. عین ادا کیږي د ستوني په منځ کښې. اع. محمد یاسین تی بیان کا. عین ادا کیږي د ستوني په منځ کښې. اع. صفیلا تی بیان کا. عین ادا کیږي د ستوني په منځ کښې. اع. فیض محمد تی بیان کا. عین ادا کیږي د ستوني په منځ کښې. اع. صالح محمد د غین مخرج بیان کا. غین ادا کیږي د ستوني په سر کې او حرف غین د ډکو حروفو څخه دی. الله. عبدالرحمن تی بیان کا. غین ادا کیږي د ستوني په سر کښې. الله. منیر احمد تی بیان کا. غین ادا کیږي د ستوني په سر کښې او حرف غین د ډکو حروفو څخه دی. الله. محمد یاسین تی بیان کا. غین ادا کیږي د ستوني په سر کښې. الله. صفیلا تی بیان کا. غین ادا کیږي د ستوني په سر کښې. الله. فیض محمد تی بیان کا. غین ادا کیږي د ستوني په سر کښې او حرف غین ډک ویل کیږي. الله. 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 صالح محمد د فا مخرج بیان کا. فا ادا کیږي د لاندې شونډې نس د لوړې زامې د مخ ته دوه غاښو د سرو سره یو ځای سي نو دلته حرف فا ادا کیږي. اف. عبدالرحمن تی بیان کا. فا ادا کیږي د لاندې شونډې نس به د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو د سرو سره یو ځای سي دلته حرف فا ادا کیږي. اف. منیر احمد تی بیان کا. فا ادا کیږي د لاندې شونډې نسبه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو سرو سره یو ځای شي دلته حرف فا ادا کیږي. اف. محمد یاسین تی بیان کا. فا ادا کیږي د لاندې شونډې نسبه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو سرو ته ورلو. اف. فیض محمد تی بیان کا. فا ادا کیږي د لاندې شونډې نسبه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ورولو. اف. منیر احمد د طاس نیولې در فا پورې د دې مخارج بیان کړه. طا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو و بېخوا ته ورولو او طا د دغو حروف څخه ده. اف. ضا ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ورولو او ضا د دغو حروف څخه ده. الله. عین ادا کیږي د ستوني په منځ کښې. اع. غین ادا کیږي د ستوني په سر کښې او غین د دغو حروف څخه دي. الله. 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 اواز په غین کې شپره ډکوو.
شونډان ته به حرکت نور کو داسې بیا وایو اغ. اغ. فا ادا کیږي د لاندې شونډې نسبه د لوړې زامې د مخ ته دوه غشو و سرو سره یو ځای سي دلته حرف فا ادا کیږي. اف. صفیله د طاسه نیولې در فا پورې حمزه متحرک راوړه حرف مشدد کړه چې مخرج یې ښه معلوم سي. اط. اض. اع. اغ. غین ډک وایو اغ. اغ. اف. فیض محمد اتی وای اط. توا ډک وایو شونډان ته حرکت نور کو اط. 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 اض. اع. اغ. اف. محمد یاسینه بغیر د مشدد څخه یو حرف جلا جلا وای. طا. ظا. عين. غين. فا. عبدالرحمن اتی وای طا. توا ډک وایو شونډان ته حرکت نور کو طا. ظا. وا هم ډک وایو شونډان ته حرکت نور کو چې بیا واو جنې پیدا نسی. وا. عين. غين. حرف غین ډک وایو غین. غين. فا. صالح محمد اتی وای طا. ظا. عين. غين. فا. زده کوونکي دي دا حروف لکه څنګه چې مو ویله د ځانه سره دي داسې ډېر وایي او د ښه زده کړې دپاره دي انداره مخته ونیسي دا ځینې حروف په انداره کې ورته معلومیږي چې ژبه مې پر کم ځای مشلي یا شونډه پر کم ځای باندې ده نو بیا به د زده کوونکي ژر سر په خلاص او دا سبق دي د ځانه سره ډېر وایي را روان سبقان به راته اسانه سي. أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم